صبرش پنځم پزان کې به انابت پیدا کی ويهدي الیه من ينيب. انابت څه مطلب؟ مخکې تعالی د مسلې علم نو، لیکن یو صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دی علم تعالی ورشه دعاګر کته لري خلاف کړي دی رد کړي نو اوس بدا منی د سی بنو چې رمخ کې ماده شي مسله کړي وسنګ د ومنم حق سره باوړي راوړي. شپږم د نبی صلی الله علیه وسلم نه تابعداري، داغه تابعداري کې ډېری فائدې تقریبا 100 فائدې عالم ذکر کړي. یو پکې هدایت ته ووم چې کله انسان دعا وغواړي چې الله موږ له هدایت وکړي کړي مقام کې ویلې اهدنا الصراط المستقيم الله ني غلارم له خا. اتم قوي ایمان، نهم د الله فضل او لسم رحمت. لس کارونه باندې انسان له هدایت کیږي. الصراط المستقيم آیات باندې سوال لې کله چې انسان د الله حمدونه مني، ربوبیت مني، رحمانیت مني، عبادت منی، دلته خپل هدایت شوی دی. دوباره به سلوي چې اهدنا الصراط المستقيم یو جواب داري زدنا الله زموږ د هدایت زیات کا راکړې خو دې خو زیات کا. دیم ثبتنا الله مون په کلک کا ګډ وړم نه کې اخر وخت کې دریم اشاره دی چې الله اوس موږ له هدایت شوی اخر خاتمه هم خراب نه کی. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي انسان به عمل کوي د جنت مابین کې بلويش مسافه فاتش د شو عمل بوږي چې سبب الله جهنم لبوش. د سی بنو شرف پلان ډیر لوی مجاهدو، ډیر لوی داعیو، ډیر لوی عالمو کې دې شاوه کې باطنی معنوي مرزونه یې شي اخر خاتمه الله بل تربوش. صحابه بدینه یریدل، سلف بدینه یریدل. څلورم صحیح معنا شیخ الاسلام ابن قیم کړي هدایت دا معنا چې الله حکم معلومول، صحیح عقیده خپلول، د صحیح عمل توفیق او به الله لوړل، دل ټول محتاج یو. دې مثال خارج کړي د قران تلاوت ډېر بهترین عبادت دی. یو سړی د جمعات کې ناشره جمع په انتظار د قران تلاوت کوي، امام راغی جمع ودرې لیکن دا وایي چې نه زه درو کو نورم تلاوت کوم اخر کې بیزان لمونځ کوم، دا اوس هدایت والا نه دی. اوس بن کدي جمع کې برخواله ورسو وای کنه نو د عبادت وخت پیژندل او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د حکم برابر. صراط المستقیم دلیل له پدې باندې چې انسان کمال لرشيږي یو خو په لار راځي بیلار روانه کې نشه په کوم طرف لاړې لار نبی صلی الله علیه وسلم ته شیکړه د قران دې پته شي کې د محمد صلی الله علیه وسلم احادیث دیم هر کس ملار دینو لار الله نه غلار انتخاب کوي چې الله لړ سړی رسي. الصراط المستقيم دې کې معنا ده نیغواله ده. هغه ډوډۍ شخوروا کې ماته شوډیر زر تیریږي، لارویم په دې لار باندې زر تیریږي، لارې تیریږي. دلته مقصد څه دی؟ ابن کثیر ویا طریق التي لا يعجاج فيه يلا موږ لا اغلا راوخه چې کوګواله به کې بالکل نه شي. دلار بس هغه نبی صلی الله علیه وسلم لار ده. دویم قول علماء ذکر کړي اهدنا الصراط المستقيم الله موږ له اسلام وخایا. صراط المستقيم مراد اسلام، پورا اسلام چې کوم الله غواړي اوس ور سره مسلمان او مؤمن دي. دریم قول بعض علماء ذکر کړي صراط المستقيم مراد اتباع الكتاب والسنه، د قران او سنت صحیح تابعداري دا نو ډیره ګرانه ده. صراط المستقيم یو معنی مفسر دا کړي الدين الكامل، الله پورا دین په السلم کافه د سینه چې مونږ کوم زکات او حج نور معاملات به بل تر باندې. بل تفسیر عالم کړي هدنا الصراط المستقيم الله موږ له قران وخایا. شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي
طریق العبودیه و اتباع السنه الله ستا طریقه بندګۍ موږ له خیا د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري را نصیب کا د نبی تابعداري خو آسان کار نه دی نو لړې زور غواړي کله وی صراط المستقیم حق لاره کله وی لاره د محمد صلی الله علیه وسلم لاره د ابوبکر لاره د عمر الله دې صحابه بشم روان کا قران کې صراط المستقیم ذکر شې نه مراد یو د توحید بندګی ده ایک واجد الله اطاعت کله صراط المستقیم نه قران کې الله کتاب مراد قران کله د رسولانو لار او کله وی شهیدنا صراط المستقیم د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري پورا چې انسان دا تابعداري به رواني اې دې صراط المستقیم ډېر دشمنانم دي مفسرین ذکر کوي لوی دشمنی نفس دی سړی دل نه تیاری دویم دشمن شری ابلیس شیطان دریم هر ظالم څلورم هر کافر پنځم بيدین عالم او شپږم جاهل فراج کله عالم بيدین شي دام ډېر لوی تخریب کوي دا سړی د قران او سنت نه اړي نو ځکه ویلې شای مزاقات یو د موانې دي دین ځان ستوي کې ځان شریکا دلی غلار د چا دا صراط الذين الله الار دا کسانو انعمت علیهم چې تا په نعمت کړي دا بدل لري مخکنه دلیل له پدې چې هدایت بس صرف او صرف د محمد صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې د انبیانو په دلار کې بل شي کې بنئ ټیک نور خلق کملار مولا خیا او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دلار نه راوتی پای باندې استدلال موجود دی فبها کینه هیڅ هدایت په غلار کې به نشته هدایت چې هغه به واجب رسول الله په دلار دوی مفسرین وایي چې دوه قسم خبر الله د هدایت ذکر کړی دی یو قران او بل رجال الله قران باندې بشړ الله لرشي لیکن د دې دین د تشهید لپاره الله علما را لګلی بغیر د استاد نظام رسول الله را ګران دي ډیر خلکو ګوري چې کله بغیر د استاد تحقیق او تفسیر شروع کړي ځانه گمراهی پر وستلې دي امام بخاری دا مسله ذکر کړي یو خو به هدایت د قران نزد کوي لیکن رجال الله علما سره بناسته کوي ګونډه به ماته دي چې بنه کوي چې خپل تحقیق کوما چې شری ما معلومات کړي علم زلرم د اهل المسترجکل انسان کې نه دم بیا خبره ګډوډي لوی انسان مزان لوي لیکن ایسه په تفسیر کې وخويږي حدیث کې وخويږي دا حدیث سره ډغره شروع کې وبوي چې حدیث میں عقل نه مني دا تفسیر میں عقل نه مني نو صبر عقل مني عقل ورکم عقلی نو رجال الله انعمت علیهم معنا د محمد صلی الله علیه وسلم د عملګری صحابه او تابعین دی به وګورو روانيږي ځان خپل مطالعه شروع کړي دریم دی کې اشاره دی چې انسانانو لار باندې سړې چې مخ ځان لاروي پیدا کړي منځ کې لیوانه مات نه کې يهود نسوارا او زیرم دې دی آیات کې چې واځ ګور الله وي ته نه تاسو نورم ډیر ملګری لاړ دي انبیا لاړ دي صحابه لاړ دي تابعین لاړ دي خفغان الله وي نه کوي دی باندې انعامت کی معنا د انعام د دنیوي او اخروی کسبی وهبي دي ټول شامل دي دي کې به الله ناشنا طریقه ده کله سړی الله مالدار پیدا کی پویږي غریبي کم نو ګډوډي کله الله سړی غریب پیدا کی پویږي کدا مالدار کم نشي دام خرابي یو نه جوړه پیدا کی بل صحتمن ډیر اوجت حکیم ذات دی دلته کې انعام علیهم مراد څوک دي سورې نساء 8 نمبر آیت کې ویل دي انبیا دي شهدا دي صالحین دي صدیقین رښتینی خلک دویم حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما انا علی و اصحابي محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه په روانه دي دي ته ویل شنعام علیهم دریم امام بغوی کې انعام علیهم بالتوفیق والایمان الله تعالی توفیق او د ایمان مسله برابر کړي په دین د اسلام د برقرار ساتلی دي نعمت د اسلام د ورکړې سنت د ورکړې دي نی غلاره لار د اهل سنت والجماعت
اهل سنت والجماعت هغه انسانان دي افراط تفرید پکې نه کمې زیته کوشش کوي چاول نه استدلال د قران او سنت نه والی التلقي بالكتاب والسنه چې کله یو مسله کوي نو وی الله د شویلې دي رسول د شویلې دي ورسره به نور لراځي خپل مشر محمد صلی الله علیه وسلم غني ځان د اهل سنت والجماعت په نامه باندې یادې صحیح عقیده له د قران او سنت له خلک دعوتي خاص کر تعویل تشبیه او دا شی نه تعطیل دار منځوړي کوشش دا کوي چې دا څومره آیتونه او حدیث راغلي د ټولو مابین کې تطبیق وشي اخلاق لري کې استي زر سړي باندې د کفر فتوونه لګي صابر انساني وجیز کې دوی نمبر صفحه نه په خو ډیر علامات به ذکر کړی دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غضب پنه دي شوی او گمراهان دي یعنی لار دا کسانو چې باندې غضب شوی نه لار د گمراهانو ابن کثیر دا معنا کړی دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په ځینو طریقو باندې بیا مرجوح کړي سبب ان شاء الله ثواب الغضب او دلالت بیان شي معنا د ایتونو بدی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله تو صفاتنا د کمال خاص الله لردی رب العالمین غلا چې تربیت کوونکې د ټول مخلوقات لري الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی ایاک نعبد خاصه بندگی کو د بل چانه کو و ایاک نستعين خاصه نه کوم غواړو د بل چانه نه اهدنا الصراط المستقيم مخيم لني غلار د قران او سنت صراط الذين الارض کسانو چې تا په نعمت کړي چې صحابه او انبیا دي غیر المغضوب عليهم غضب پنه دي شو او داخله گمراهان دي ان الارض هغه چې غضب پېښو او الارض گمراهانو